دا پر هغې تختې د لیکلو غږ دی چې دغه کاڼه او ګونګي زده کوونکي د خپلې روښانه راتلونکي په خاطر لیک پرې کوي. په خوست کې د ګونګیانو او کڼو په دغه لیسه کې شاوخوا 200 نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، خو تر اوسه کومه ښځینه زده کوونکې نه لري. واجد چې 14 کاله عمر لري، نه څه اوري او نه څه ویلی شي. دی سهار وختي له کوره ښوونځي ته ځي او هلته له اورېدو پرته د استاد له لاسونو او اشارو ډېر څه زده کوي. واجد له ما سره په اشارو خبرې کوي او استاد یې راته ژباړي. هغه وایي د ده په څېر زیات شمېر نجونې هم شته او له حکومت غواړي چې ښځینه ګونګیانو او کڼو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. نجونې باید دلته روشي، زده کړه باید وکړي، ځکه داسې ډېر نجونې چې دي دغه ژبه او غوږونه ترې اورېدل نه شي کړلی، اړتیا ده باید روشي زده کړه وکړي. 12 کلن شاکر هم اوریدل او خبرې نشي کولی. د اشارو په وسیله زده کړې کوي او په همدې اشارو راته وایي چې د زده کړو لپاره مناسبه ودانۍ نه لري او ترڅنګ یې د لیلیې تدریسي موادو او ترانسپورت په برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي ښوونځي ته د تګ پر مهال له سړکونو د تېرېدو په وخت کې ویریږي چې موټر یې ونه وهي. د نوموړي خبرې هم د هغه ښوونکی داسې ژباړي. دلته موږ د ډېر مشکلات لرو، اکثره شاګردان چې دي هغه بېوزله دي، غریبون دي، خبرې نه شي کړلی، لیک لوست ته ډېر ضرورت لرو او ښه تمرین چې دی دلته موږ یې نه لرو خپل چې موږ پکې زده کړې وکړو. په خوست کې د کڼو او ګونګیانو ځانګړي لیسې مسؤلین هم تاییدوي چې د زده کړو لپاره مناسبه ودانۍ نه لري او د زده کړو د ښې پوهونې لپاره د ښوونکو د ظرفیت لوړونې پروګرامونو غوښتنه کوي. د دغه ځانګړي ښوونځي امیر فخرالله سهیلي وایي دغه لیسه شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړه شوې، خو ځانګړي تدریسي سیستم ته په کتو پام نه دی ورته شوی او زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خپله ځانګړی تمرین نه لرو، ځانګړی معیاري صنف نه لرو، کوم ته یوه سټنډرډ معلوم دی. پروګرام دلته د اقتصادي مسایلو وجې نشو پلي کولی. موږ استادان تقریبا 6 نفره رسمي تشکیل لرو چې په 6 نفرو کې فعلا مسافره موږ 4 نفره استادان لرو. بل لورته په خوست کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر عبدالرحمن عابد د دغه ځانګړي ښوونځي ستونزې پر ځای بولي او په وینا یې چې مرکزي حکومت د نجونو زده کوونکو د جذب سربیره د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کېدو ژمنه ورسره کړې ده. د نوموړي په خبره زده کوونکي په سختۍ تر ښوونځي ځي ځکه چې د موټرو او ښاریانو له شوره ناخبره دي، نو په کار ده چې لاسنیوی وشي. په دې لیسه کې ګونګیان او کڼه زده کوونکي دي، دوی دپاره ځون ته تعمیر ته ضرورت دی، مسلکي استادانو ته ضرورت دی او داسې د لیلیې سیستم. نو په دې برخه کې موږ بار د مرکز نه غوښتنې کړې دي. انشاءالله په راتلونکي کال بودیجه کې په دې موږ ډېر ټینګار کړی دی چې دا موضوع جدي ونیولی شي. د یادونې وړ ده چې په خوست کې د کڼو او ګونګیانو دغه لیسه په 1490 کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه پورې د ځانګړې ودانۍ ترڅنګ د ترانسپورت، لیلیې تدریسي موادو، سپورټي لوازمو او نورو برخو کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.